دا مفتی منیر شاکر صاحب د زوی په باره کې ماته د مرګري یو خبره وکړه چې په هغه باندې مفتی عبدالله چې کوم دی نو هغه په پېښور یو تاڼۍ ته ورغلی دی او هلته کې یو راپورټ درج کړی دی او هغه دا راپورټ درج کړی دی چې په ما باندې قاتلانه حمله شوې ده. نو که زمونږ هغه سره هر قسمه د مسایلو هر قسمه اختلاف چلیږي یاد ساتئ خو دا قسمه په هغه باندې حمله کېدل یا د هغه د مرګ چې کوم دی نو دا ګوره څوک هم قایل ني او بل د دې څوک هم تایید نه کوي. زمونږ څومره مکتب فکر واله چې دي هغه څوک به هم د دې تایید نه کوي چې دا مفتی منیر شاکر صاحب زوی چې کوم دی مفتی عبدالله صاحب هغه چې په دې کې الله بچ کړی دی او الله حفاظت کړی دی او باقاعده هغه وایي تاڼۍ ته خپل گاډی بوتلی دی او تاڼه کې پولیسو ته خولې چې دا وګوره په ما باندې د پسنایفر باندې دا ډس شوی دی او هغه د هغه چې کوم مخامخ پرنټ شیشه ده غالبا یا بل طرف ته شیشه ده خو هغه چې ده نو لګېدلې ده هغه باقاعده سوری شوې ده باقاعده پولیسو ته ثبوت پیش کړی دی. نو دا چونکه بعض ټایم د دې ملک د حالاتو خرابولو دپاره اکثر دا څومره شرپسند چې دا داسې حرکتونه کوي نو هغې سره د علما کرامو هر قسمه اختلاف به وي خو هغه د مسایلو پورې دی. د دې قسمه څیزونو نه مونږ قایله یو او نه مونږ د دې تایید کوو دا غلط کار شوی دی او باقاعده مونږ د حکومت نه دا اپیل کوو چې هغه ته باقاعده د دې په باره کې مکمل سپورټ ورکړي او هغه سره باقاعده د دې په باره کې پوره مرسته وکړي ځکه چې والد صاحب یې هم دغه شانتلی دی او هغه هم دغه شان د ماکه پې وشو په هغې کې لاړه نو خدای نه خواسته سبا یې دا زوی هم دغه شان شي نو بیا دا د دې څه خو هغه انسانان د دنیا نه خو به هسې هم تګ دي ځو به ټول به ځو خو دا دی چې په داسې مرګونو باندې تګ د دې نه څه جوړ شي ځکه چې څومره د مفتي صاحب هغه شاګردانو یا هغې محبت لرونکي ورسره نو هغه ټایم کې هغې هم ټول په اشتعال کې راله خدای نه خواسته اوس په داسې وخت کې داسې یو مسله راشي نو دا په ملک کې صرف د دې نه افراتفري جوړه شي نوره د مسایلو اختلاف به ورسره د علما کرامو وي او دا به رواني دا اختلافات داسې ني چې په دې کې د چا د ذات نه څوک نفرت کوي یا دومره حد ته ورسي چې یا د هغه د زندګۍ د ختمولو سوچ شروع کړي نه داسې خبره نه ده بس دا د مسایلو اختلاف د علماو په منځ کې چلیږي او دا به رواني دا تر قیامته به دا رواني د کشان د اختلافات به چلیږي خو په دې کې دا اختلاف چې دا د اختلاف پورې ساتل پکاري. اوس بله ورځ مفتي ندیم صاحب چې کومه مناظره کړې ده د هغې نه بعد هغې خپله ویډیو یا تصویران شیر کړي نو په هغې باندې هم بعض خلک اعتراض کوي او بعضو پې تنقید کړی چې آیا اهل بدعاتو سره داسې ناسته بیا په یو ځای خوراک څښاک او خندا نو دا جایز ده نو ګوره دا خو مسایل هغې سره خپل دلایل دي خو مفتي ندیم صاحب سره خپل دلایل دي هغه مناظره وشي خپل دلایل سړی پیش کړي نو داسې د یو بل دشمنان خو ني دا خو د علماو په منځ کې دا اختلافات چلیږي نو په دغې باندې هم بېجا تنقید نه دي کول پکار چې یاره دي هغې نه بعد بیا روټۍ خوړه او ګپ شپ یې لګو او داسې دا هسې فضول خبرې دي دا خبرې ني کول پکار.